والله چې ډېر زیر یم، ډېر خوابده یم، ځګرخون یم په والله. په هفته کې یا تا وینم، زیر یې وینم، خوابده یې وینم. د کار سړی دی، د خیر سړی دی، ملنګ سړی دی. څونو کونډو ته ورغی، څونو یتیمانو ته ورغی، د څونو غریبانو یتیمانو کونډو مرستې یې وکړلې. په هغه وخت کې مرستې کولې چې بمان اورېدل، انسانان وژل کېدل، د انسانانو غوښې په بمونو کې الوزېدلې، انسان حلالېدل، انسانان حلالېدل. په هغه ورځو کې تاسې وو خدمت یې کوئ د دې کان د دې وطن. نن د ده زهیر مخ دا وینه په ویډیو کې په ولا لکه په راکټ سمې وویله، دونه خوان په بده ده. ویې خواته چې چا 1000 مړي کړي وو ماف شو، چا 200 انسانان حلال کړي وو ماف شو. دا وطن دا خاوره چا نه که لوټ، په میلیونونو ډالر خلکو غلا کړل، ټول غله ماف شو، ټول قاتلان ماف شو، هر چا چې هر څه کړي وو د کور و مخ ته یې ماف کړي، په تندي یې کول کوي، په غېږ کې ونیوئ ځان ته یې رانږدې کوي. اتا خو وطن نه دی لوټ کړی، اتا خو د وطن غلاوې نه دي کړي، چا به مرسته ورته رالېږلې وي، هغه هم په ویډیو کې ثابته ده، په ویډیوګانو کې ثابته دي. هر چاته به خپل پروف ورکړی، ثبوتونه به ورکړي چې ستا مرسته دا دې سړي ته مو ورکړه، دا کونډې ته مو ورکړه، د یتیم ته مو ورکړه. ولې زهیروئ؟ د خیر خلک ولې زهیروئ؟ پرېږدئ دا خلک چې کار وکړي، کم کار چې د هېواد فرض دی، د ریاست فرض دی، کم سهولت چې ریاست ورکوي، ریاست فرض یې په ریاست باندې علاج به ورکوي، د صحت سهولت به ورکوي. په ده غریب یې څنګه کوي؟ د غریب یې څنګه وکړي؟ بیا پښتنو کله خیرات کوئ؟ خو یو روپۍ چاته نه ورکوي، او که ورکړي وي یو چا به 500 ډالره ورکړي، په 1000 ډالره خو نو ورور دا کار نه کېږي، د هسپتال نه جوړېږي. د خیر خلک مه رازهیروئ، که مو دا خلک زهیر کوي ټول وطن در سپېره کېږي، له خلکو سپېره کېږي. د خیر کارونه خلک دوام یې بیا نه کوي، وایي بیا مرنسې بې عزته کوي، په خپل خیر خلک بې عزته کوي، او د خلکو زړونه متوي. څوک چې مدد کوي، کومک کوي، مرسته کوي، هغه هم شکمن کړل، هغو لاسونه چې دي ټول کړل، جیبونو ته کلپان واچول. وطن یو وطن ټوک ټوک دی، روزګار نسته. بل هم د خیر خلک شکمن کړل، بل هم د خیر خلک زهیر کړل، ومو تړل، بې عزته مه کړل. مه کوئ داسې، خدای ومنئ. والله چې ډېر زهیر یم، ډېر خوابده یم، ځګرخون یم په والله. په هفته کې یا تا وینم، زهیر یې وینم، خوابده یې وینم. د کار سړی دی، د خیر سړی دی، ملنګ سړی دی. څونو کونډو ته ورغی، څونو یتیمانو ته ورغی، د څونو غریبانو یتیمانو کونډو مرستې یې وکړلې. په هغه وخت کې مرستې کولې چې بمان اورېدل، انسانان وژل کېدل، د انسانانو غوښې په بمونو کې الوزېدلې، انسان حلالېدل، انسانان حلالېدل. په هغه ورځو کې تاسې وو خدمت یې کوئ د دې کان د دې وطن. نن د ده زهیر مخ دا وینه په ویډیو کې په ولا لکه په راکټ سمې وویله، دونه خوان په بده ده. ویې خواته چې چا 1000 مړي کړي وو ماف شو، چا 200 انسانان حلال کړي وو ماف شو. دا وطن دا خاوره چا نه که لوټ، په میلیونونو ډالر خلکو غلا کړل، ټول غله ماف شو، ټول قاتلان ماف شو، هر چا چې هر څه کړي وو د کور و مخ ته یې ماف کړي، په تندي یې کول کوي، په غېږ کې ونیوئ ځان ته یې رانږدې کوي. اتا خو وطن نه دی لوټ کړی، اتا خو د وطن غلاوې نه دي کړي، چا به مرسته ورته رالېږلې وي، هغه هم په ویډیو کې ثابته ده، په ویډیوګانو کې ثابته دي. هر چاته به خپل پروف ورکړي، ثبوتونه به ورکړي چې ستا مرسته دا دې سړي ته مو ورکړه، دا کونډې ته مو ورکړه، د یتیم ته مو ورکړه. ولې زهیروئ؟ د خیر خلک ولې زهیروئ؟ پرېږدئ دا خلک چې کار وکړي، کم کار چې د هېواد فرض دی، د ریاست فرض دی، کم سهولت چې ریاست ورکوي، ریاست فرض یې په ریاست باندې علاج به ورکوي، د صحت سهولت به ورکوي. په ده غریب یې څنګه کوي؟ د غریب یې څنګه وکړي؟ بیا پښتنو کله خیرات کوئ؟ خو یو روپۍ چاته نه ورکوي، او که ورکړي وي یو چا به 500 ډالره ورکړي، په 1000 ډالره خو نو ورور دا کار نه کېږي، د هسپتال نه جوړېږي. د خیر خلک مه رازهیروئ، که مو دا خلک زهیر کوي ټول وطن در سپېره کېږي، له خلکو سپېره کېږي. د خیر کارونه خلک دوام یې بیا نه کوي، وایي بیا مرنسې بې عزته کوي، په خپل خیر خلک بې عزته کوي، او د خلکو زړونه متوي. څوک چې مدد کوي، کومک کوي، مرسته کوي، هغه هم شکمن کړل، هغو لاسونه چې دي ټول کړل، جیبونو ته کلپان واچول. وطن یو وطن ټوک ټوک دی، روزګار نسته. بل هم د خیر خلک شکمن کړل، بل هم د خیر خلک زهیر کړل، ومو تړل، بې عزته مه کړل. مه کوئ داسې، خدای ومنئ.